ته لر شه لر شه لر شه نشم اوړلی اوس لانجې سره مه کوئ که نه وروره صحیح ده بیخي صحیح ده تا نشه وړلی که نه ولې نشم اوړلی دا مشکل دی وروسته حل کړئ. نو خو تا وویل ګوره که نه تا وویل چې پارچه راوړه موبلیل در کوم دا د پارچه سلامونه ستړي مه شئ قدرمندو درنو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې روغه جوړ د صحت جامې پر تن ولرئ زه سراج الدین پژواک عمران شینواری نن زما وطن یوټیوب چینل لپاره یو نوی او په نوې بڼه باندې ښکلی پرنګ ریکارډ کوو او چا سره ریکارډ کوو شینواری صاحب په سرخود دوسرکه کې بس یو مستری خانه ده البته سرای ده موټر او ټریکټر او رشکې او بس هر څه پکې جوړیږي نن بالته ورځو او هلته ریکارډ ورسره کوو صحیح ده که نه بالکل نو ځو راځئ کتونکو موږ تاسو نه ایسارو زه ریکارډ دپاره دننه زه خو شینواری صاحب زما بس وروسته راځه صحیح ده که نه خوښه یې ده راځه قدرمندو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ استادان مطلب مستري صاحبان که نه دا هم استادان دي خو د موټرو په جوړونه کې مطلب دوی چې کار کوي د هم د استادانو لقب ورکولی شو او بل ملګری چې دا سپیر پارټ دکان لري او دا هم وطن ته خدمت کوي سلام علیکم ستړي مه شئ ښه راغلاست سلام خیر جوړې په خیر ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ رفیع الله یم د ننګرهار ولایت د ریمنای اوسېدونکی یم ډېر ښه رفیع الله خزان تخلص خو د خزان نه نه هاشمي دی وبخښئ استاذه وخت مو ستاسې ونیو ته ښې استاذه صحت ښه ده د الله بنده پرون د موبلیلو په ځای راته اوبه راکړې وې دا ولې دا خو د کمپنۍ اوبه وې ته وبخښه استاذه نو زه خو به دې بخښم یا نه بخښم خو خیر ته یو 2 منټه ودرېږه هلته او مونږ دا برنامه ریکارډ کوو ورسره دا چې زما ضرور کار دا به څنګه کړی خیر دی مونږ برنامه خو 15 دقیقې وخت نه نیسي څه ده که نه الله نه پوهېږو ما په سا باندې سره خرڅ کړی هم نه ده څه ده که نه وبخښه د سره خیر ته زه هم بخښنه غواړم خو مونږ 2 منټه پرېږده ولې نه دی خرڅ کړی نه مې ده خرڅ کړی ده سټې مې ده پرون مازدیګر هلکه پرېږده زه څه شو زه خیر ته خیر 2 منټه صبر وکړه خیر وروره که دا تشې مولا کوې پرېږدې صحیح ده خو زه اوس نه پوهېږم چې اوس ته ملامت یې که دا ملامت دی ملامت ته خو زه درته وایم چې د موبلیلو په ځای اوبه دغه ته ورړولې دي او پیسې د موبلیلو اخیستې دي ته اوس نو مرکې ته پرېږدې که نه پرېږدې خدایه پاکه زه د مرکې مزاحمت له نه یم راغلی خو زه سمه ده زه خپل حق غوښتو له راغلی یم حق خو خیر بېرته نه وروسته وغواړه نو ته د دفتر مودې کېږي را سره وایي نه مې ده ورکړی درته ولې دې نه دی ورکړی نه مې ده ورکړی درته که نه خدایه پاکه 2 منټه خیر ده موږ پرېږده چې مرکه ورسره مو وکړو زه څه ثبوت لرم ولې ثبوت نه لرم داسې موبلیلو په ځای د اوبو ورچولو زما موټر استفراق وکړو ټولې اوبه کوم موبایل مې درکړی و درته موبلیل د نه راکړي اوبه د راکړي زه خیر ده ورکړه 2 منټه بس صبر وکړو مړه څه وکړو خیر ده ته وروسته مشکل دی اوسه وروسته حل کوه موږ ستا د مشکل تر یو د مشکل طرفداري موږ نه کوو صحیح ده که نه زه صحیح ده زده کړې مو کړي دي صحیح ده زه به دا د مرکو کې زه یو موبلیل تر وړم صحیح ده استاده څه ولې چور دی چور خو نه ده خو موبلیل به ویسو پرون خو دې نه مې ده ورکړی درته هلکه موبایل مې نه ده درکړی درته پوه شې الله که پاک ده سره اوس څه شی وکړو موږ الله چې بس ته دې خوا ده شه دې خوا ودرېږه ښه زه خیر اوسه ورکړه که داسې دا مشکل بیا وروسته حل کړه هلکه دې خوا راځه څه دا دلته کښېنه مړه
واه استاد واه وروره خیر دومره صبر وکړه کنه ته دومره صبر وکړه مو خیر سعید دادی مرک ثبوت پرچه د دوخته چیرته ده پرچه د چیرته ده کور کې چې تاسو موبایل درکړ کور کې کور کې نو کور د کور لپاره پرچه درکړو درته خدای پاک انو اپارچه خو د موبایل د تاب وبو راړولې به موټر ته هو چیرته نه اړول وروره خیر د موږ پرېږده دومره کنه به سره مشکل ته ورسته خپل حل کا مشکل نشته دی بس دا هغه کې زدا موبایل ته وړم هغه ستا خپله مسله ده دا زما حق دی اساسي حق دی په حق چې مټ شو سره مړ نه حق د پرچه در راوړه چې ما درکړو درته بیا وېسه پارچه راوړم دا یو ځل موټر ته وروړم زما ضرور کار دی زما نیمروز ته ته خیر دومره صبر وکړه دا کې دومره خیر دا کې استاد ها دکانداری څنګه د کاروبار څنګه خدا شکر د الحمدلله خو به څنګه نه وروره د موبایل په ځای موټر ته وراړې ته د کوم ځای نه راغلی نه غېږې پکې نه غېږم نه وه استاده خو خیر د څه شي موبایل مې درکړی درته موبایل دې نه دي راکړي اوبه دې راکړي اوبه مې چېرته درکړی درته موبایل چې دې راکړی وی زه به اوس نیمروز کې وی استاد د دې کاروبار تر څنګه زده کړې کوئ که نه زده کړې چېرته کوي زده کړې زده کړې یاره به تم اساسې هغه کې زده کړې دي والکه زه لاړ شه چیرته لاړ شم زما په یو کنه چې دا سره خبرې کوي تا نشه وړلای کنه ولې نشم وړلای نه نه نشه خاصه سیده او ساده سکار وو کنه اخره کې دی هوادار لکم پیغام شته دی توزه دکان کې دا نو زما استاد خیر په دغه درته وایم دا وړم دا زما حق ته نشه وړې حق مې دی هیڅ حق نه ده او چې شاک ده نه شوړې څنګه نه هیڅ به وړې نشي ته دلته کې یو دوه کسو باندې فیصله در سره چیرته وځم چیرته لاړ شم څه پرچه دراوړه زه پرچه دراوړم صبر فریم دیک پیغام دی کتون کې ته وړاندې قابل خصوص د اخلاقو په اړه باندې اخلاق خو باید چې هر انسان باید ښه اخلاق ولري ښه اخلاق خو چې دا د انسانیت ښه انسانیت ښه اخلاقي صحیح بل په اوس وخت کې کوم موبایل ښه موبایل نه ملګري مخکې بحث ها او بعد پرېده پارچه مې پسې راوړه اوس شیرانې کې باور وکړه چې دلته خلک پر راغونم دا د پارچه دا مشکل دی ورسته نو خو تا ویل ګوره کنه تا ویل چې پارچه راوړه موبایل در کوم دا د پارچه د چی شي موبایل نه ده مشکل دی ورسته حل تا ویل چې کوم موبایل مې درکړو درته خو دې پارچه کې به تا لیکلي که نه مومن سوپر موبایل در راکړي هیڅ مومن نه مې درکړی ګوره وروره خیر دی داسې وکړه چې زموږ دا برنامه خلاصه شي بیا ته سره خبرې کوه یا هر څوک په خپل غم کې دی مانګلی موبایل والي موبایل پاکي که نه وسړیه زه خیر استاد زه خیر تېر ته څه شی خرڅې زه پرزه خرڅوم موبایل سره خرڅوم ته اوبه خرڅې موبایل نه خو زه لاړ شه زه پرېږده که نه وروره داسې کوه مخلوقه ته د کومه خوا نه را پیدا شي زه هماغې خوا نه را پیدا شوی یم پرون چې راغلی وم هماغه سړی مې هېر ته کړم پرون څه ټایم راغلی وې پرون دغه ټایم ته هېڅ بیخي راغلی نه پرېږده دا سړی پرېږده چې خپلې خبرې وکړي پیغام دې وروستیو کې هوادار له څه دی پیغام پرېږده اوس د پیغام وخت نه دی وروره ښه موږ لږ پرېږده چې دا موضوع ورسره حل زه پرېږده لاړ شه که نه چېرته پرېږده لاړ شو وایي که پرېږدې دغه درنه وړم او بس خلاص ته نه شې وړلی دا بیخي سره پیسې وجم نه شې نه ولې نه شم وړی ګوره په دا فیصله به خیر خپرون ورځ بیا سره خپرون نه وروسته نه فیصله به زه ته کومه که نه لانجه ته نه جوړېږي کېده نه شې وړی که نه ولا موبایل راکړه ورته والکه نه شې وړی که نه صبر وکړه ملګري پرېږده ته لرې شه لرې شه نه شې وړلی نه شم وړلی اوس لانجې سره مه کوئ که نه وروره لانجې مه کوئ صبر وکړه لانجې مه کوئ لانجې مه کوئ تېر شه لانجې مه کوئ که وځه زه خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی پرېږم مرکه دې زر زه خلاص کړه ولاکه دا زه پرېږدم ځه زر زه دې مرکه خلاصه کړه ته په سره کوم سړي موږ وختې اوس زه اوس خبرې مه کوم مرکه دې خلاصه کړه زه دلته نیغ ودرېږم چې مرکه خلاصه شو دا زه نه پرېږدم والکه لرې لاړ شه لرې لاړ شه ته درته ځه که نه کومه موژنې ولاکه لاړ شم دا اوس پس که څه غم سر شو یاره پرېږده په یو بوشکه موبایلو سره اوس دلته معلومه زه لا زه خلاص لاس مې ورګه خلاص دا مرکه خلاص شي ما ورته سره ته اوس مرکې ته مو پرېږدي که نه پرېږدي صحیح ده دا وروستی پیغام خو وړاندې کړه وروره وروستی پیغام نه تېرېږه خلاص پیغام نه خبره وتې ده به شوې تاسو کوم کلام وګورئ زه صحیح ده نو خپرونه به دغه خپرونې دغه برخه پای ته ورسوي راکړه دا ورکړه دا چې شروع کړي دي موبایل دی راکړه دا مو شپږ ملګری
کور د ودان ګوره ګریوان تش کول یو ښه دی خو راشه منډه اوس منډه مو وهه دا هغه د عمران شینوار نومېږي دا زموږ ملګری دی ډېر وبخښه سره ده اوس کنه اوس هم غوسه مړه خیا دی او کنه ډېر وبخښه زه ما ډېر وبخښه حوصله دې ډېره یاره مړه زنده خپه شوی نه دی کیمرې ته لږ خانده مړه یاره زنده آباد ډېر اخلاقي ډېر ښایسته مبلیغ خرڅې کور یې او بله خبره دا چې نه خپه نه شي او بل دا ویډیو نشر که نشر نه کوو نشر یې کوو او نشر خو خیر چې وار دې نه دا ګډه ګوره زه مننه خوشحاله اوس خفه نه شي کور د ودان زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو خوږو درنو لیدونکو په دې تمه چې د نن ورځې دغه د شوخۍ ډک پرنګ مو ستاسو د خوښه وړ ګرځېدلی اوسېږي شینواري صاحب تا ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور د آباد ډېره مننه تا نه مننه په ژواک صاحب چې راغلې هڅه دې وکړه کوشش دې وکړه او دغه زمینې سازي دې وکړه چې تر څو یو ښکلی پرنګ او د تفریح دغه خپرونه د لیدونکو دپاره ثبت کړو البته د زما وطن یوټیوب چینل لیدونکو دپاره نو هماغسې وشو پرنګ هم ثبت کړو او هیله ده چې دغه پرنګ دغه د شوخۍ خپرونه د لیدونکو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او بس یو څو شیبې په خوښۍ او خوشحالۍ باندې او شینواره صاحب زموږ دی که ټیک ټاک دی که فیسبوک دی که یوټیوب دی دغه ادرسونه لږ ورته وړاندې کړه زموږ خپله چې یوټیوب چینل چې کوم نوم باندې دی چې دغه فول خپرونې تر نشریږي زما وطنه ټیک ټاک هم همدا دی او بیا ټیک ټاک هم زموږ په همدې نوم باندې دی چې زما وطنه ټیک ټاک او انشاءالله فیسبوک پاڼه هم په همدې نوم ده چې زما وطنه له همدغې ادرسونو به تاسو ته دغه پرنکونه په مختلفو بڼو باندې خپریږي او تر تاسو به در رسیږي البته مسافر ورونه چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي که په اروپا کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي د هغوی دپاره به زموږ همدا هڅه وي چې په نوې او ښکلې بڼه باندې دوی دپاره پرنکونه او دغه تفریح خپرونې ثبت کړو او دوی ته یو څو لمحې خوشحالي او مسکا ورکړو ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ نو خپرونه پای ته رسوو مشفق الله صمیم نه هم مننه چې کیمرې برخه کې راسره و د کیمرې شاته ولاړ دی کیمرې شاته که نه مخې ته خو یې موږ ولاړو خپرونه پای ته رسېږي تر بیا پورې چې موږ ټول که نه ټول ګروپ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو ښې چارې ښه وخت د الله په امان